که مو چیرې دا ویډیو ته 1 منټ ورکړئ نو دا ویډیو اوریدلو سره به ستاسې ایمان به تازه سي او انشاءالله دغه ویډیو به مې خوښه سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله یو کس ګناه وکړي د ګناه کولو بعده د په زړه باندې یو تور داغ پیدا سي. دا ګناه په زړه باندې یو تور داغ ولګوي چې کله بله ګناه وکړي بل تور داغ پیدا سي. یعنې چې څومره انسان ګناهونه کوي دغه زړه د تور داغونه تور واوړي دغه توره سکروټه ځینې جوړه سي. بیا د دې بعده د زړه باندې د دین یوه خبره اثر نه کوي. بیا چې څومره قرآن وایه یا چې څومره څوک د قرآن حدیث درته اوروي درته وایي هېڅکله دغه بیا ستا په زړه باندې بیا اثر نه کوي. که چیرې دغه کیفیت تا سره هم وي یعنې که چیرې ته د دین خبره واورې د دین خبره در باندې بوج کوي نه دې خوښېږي نو پوه سه چې ستا زړه د شیطان کور ګرځېدلی دی. دې کې د الله یاد هېڅکله نه راځي. او نبي علیه السلام حدیث مبارک دی او چې دغه ایمان هم دغسې زړېږي دغسې خیرنېږي لکه څنګه چې دغه جامې دغه کالي چې دی څومره زړېږي څومره خیرنېږي ایمان هم دغسې زړېږي. نو ایمان په څه شي باندې تازه کېږي ایمان په څه شي باندې زیاتېږي او دا زړه د ګناهو څخه څنګه پاک کړو د دې طریقه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده چې هغه توبه ده. چې کم انسان په اخلاص باندې د الله په حضور کې توبه وباسي دا زړه به د ګناهو څخه او ډېر صفا سي پاک به سي. او چې کله یو انسان د ګناهو څخه توبه وکاږي او استغفار زیات وایي استغفار ویلو سره د انسان ایمان تازه کېږي. په توبه ایستلو سره د انسان ایمان تازه کېږي. په نفل کولو سره په لمونځ په پایبندۍ کولو سره او احکامات د الله احکامات منلو سره او قرآن تلاوت کولو سره د انسان ایمان تازه کېږي. نو دغه پیغام که مې خوښ شوی وي ضرور یې مخکې در سره شیر کړي.